پاکستان یا پنجاب یا د پاکستان صدر اعظم پرون په بین الملل کې دا خبره کوي چې طالبان دهشتګرد دي، طالبان تروریستان دي، طالبان د دهشتګرو مرګړي دي ډلې ساتلي. کمې ډلې ساتلي دلته دا ویډیو به در باندې واورم، په انګلیش کې ترجمه به کوم دته. خو زه یو خبره کوم افغانانو ورونو، چې هر یو افغان که هغه ملا وي، که قاري وي، که طالب وي، که مجاهد وي او که عام افغان وي، چې پس د دې نه دی ځي د پاکستان نه کومک کوي په افغانستان کې جهاد کوي، تون نالک دې په هغه افغان باندې شي. والله چې موږ زر کالم دا جهادونه وکړو، دا جهادونه د پنجاب په ټوپک باندې هېڅ پیدا نه اسلام ته پیدا رسي او نه افغانستان ته پیدا رسي. افغانستان به تباه او برباد وي تر قیامته پورې. ځکه چې موږ وروسته چې شکست ورکړو، زه یو خبره کوم، یو افغانانو ورونو، دا د وروس غلامي ښه ده که د پنجاب غلامي ښه ده؟ دا د امریکې غلامي ښه ده که د پنجاب غلامي ښه ده؟ یا افغانانو ورونو، د امریکې په غلامۍ کې خو دا شته چې مکتب راته جوړوي، سړک راته جوړوي، انټرنیټ راته راوړي، وطن راته جوړوي، دنیا سره مې په رسمیت وپېژني. نو زه ولې د امریکې غلامي نه کوم چې د دې پنجاب رزیل غلامي کوم؟ او چې زه چې ما وروسته شکست ورکړی دی، نو دغه پنجاب ته ولې زه شکست نشم ورکولی؟ زه چې 52 ملکونو ته مې مخکرونه مات کړي دي، او دغه پنجاب شرمېږئ که نه شرمېږئ؟ یا تاسې کې حیا شته که نشته؟ د جهاد ټیکهدارانو تاسو ته ویم چې ستاسې نه پټکي کوز کړه، تاسې په غاړو کې پټکي واچول، کمیسونه یې درنه ویست، زنځیرونه یې درکې واچول، ستاسې خویندې میندې بېعزته کوي، ځوانان هم تباه او برباد کوي، ټول هر سهاره لوبه درسره کوي. خو نور دنیا ته تکړه یم او دې پنجاب ته زه مقابله ورسره نشم کولی. 250 پهلوانان اسمبلولی شم، خو یو پوډري پنجاب راځي صاحب مهربانه په ما جفت وانخېږي. خو د خدای په قهر دې ککړ شي دا زموږ خلک، ولې په خبره سر نه خلاصوي؟ نن ته ورشه د دې جواب څوک ویلی شي؟ د دې جواب څوک ویلی شي؟ د خدای په لحاظ باندې افغانانو ورونو د یو خبره کوم، د خدای په لحاظ باندې موږ د مدرسو خلاف نه یو، خو لاس درته داسې نیسم چې خپل بچیان د پاکستان د مدرسو نه راوباسئ. دغلته افغانستان کې پرې درس ویوئ که هر رقم مدرسه وي دغلته پرې قسم په خدای نه چې دا د افغانستان دشمنان کوي. دغه پاکستان دغه د پاکستان په مدرسو کې چې څومره افغانان سبقونه وایي او سبق یې زده کوي، 99% د افغانستان دشمنان کېږي. وروره په افغانستان په سترګو هم نه لیدلی دلته وروره په افغانستان د کفر فتواګانې ورکوي. جهاد په لاهور کې کېږي او وروره دا یې داسې برین واش کړی چې جهاد فتواګانې په کابل باندې ورکوي. د خدای په لحاظ باندې نو نن دغه ویډیو در باندې ګورم، بیا سره خبرې کوم. Pakistan shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM and IMU. They all need to be dealt with effectively and comprehensively with the support and cooperation of the interim Afghan authorities. In turn, the international community should address Afghanistan's dire humanitarian needs. Mr. واورېدل دا ویډیو؟ دا ویډیو کې دا وایي چې پلانې یو د ترکمنستان تنظیم دی، یو د چاینا دی او بل د ازبکستان دی که د تاجکستان دغه ښیي. او تاسې په خدای کې نو کوي چې د دې کیسې نه قاضي حسین احمد خو اوس مړ دی، په رښتینې دنیا دی. تاسې ورشئ د دې سراج الحق ته قسم ورکوئ چې دا تنظیمونه ټول په لاهور کې ټریننګ کېږي، ټول د پاکستان په مدرسو کې ورته ټریننګ ورکول کېږي. دا کوم تنظیمونه دا دغه چې ښایي شهباز شریف چې وایي چې دا د دهشتګرو دغه چې دي تنظیمونه طالبان یې در سپورټ کوي. واوره مړ هم پړ هم په دنیا باندې پیسې ډالر روانې علي هم خیر معرفي کوي دنیا ته چې دهشتګرد یو، تروریستان یو. څوک یې جواب ویلی شي؟ طالب جانه ته خو رامخکې شه، د تورخم ته خو جواب ورکړه، د سپین بولدک ته خو جواب ورکړه. والله کې ورکړي. زه تاسو ته وایم چې موږ زر کاله دلته دا جهادونه وکړو تر څو پورې چې پنجاب ته ښکارونه مات کړي نه وي. والله کې زموږ جهاد نه پیدا ولري، هغه جهاد نه دی، هغه فساد دی. د روسانو په خلاف چې موږ جهاد وکړو، څه مو کړو؟ څه شی هم لاسته راوړو؟ د امریکا هم د دنیا برېتاوره کړه، پنجاب هم د دنیا برېتاور کړو، خپله ملي اردو هم ختمه کړه، خپل نظام هم ختم کړو، خپل هر څه هم تباه او برباد کړه. اوس هم چې دغه د اشرف غني صاحب حکومت ختم کړو، څه شی هم وکړه؟ څه شی لاسته راوړنې موږ ته راوړي؟ څه شی دي؟ د پاکستان جواب ویلی شو. یو پاسپورټ په 2.5 ډالره جوړېږي، یو د پاکستان ویزا په 1.5 ډالره خرڅېږي، او زه وایم چې ما شکست ورکړی. د خدای په لحاظ باندې افغانانو ورونو هوښیار شئ، د پاکستان دغه جالونو ته هوښیار شئ. نن ته په بین الملل کې تا بیا شرمئ، بیا در باندې یو خارجیان راولي، او دلته موږ صاحب مهربانه زموږ ملا یا زموږ مجاهد وروره دلته خبره جوړه شوې نه ټاپ پاکستان ته منډه کې صاحب مهربانه هلته دې پرتوګ وباسي که کمیس یې وباسي، خو د هغې نه ټوپک یې ډاډ زره راخلاص وروره په موټرسایکل باندې په افغانستان کې راله جهادونه کوي. جهاد خو هغه طرف ته کېږي که نه؟ دلته ولې جهاد کوي؟ چې په خپلو خویندو میندو جهاد کوئ، په خپلو خلکو جهاد کوئ.
دغه ډالر نشته وسره پاکستان سره او افغانستان د دې لپاره یو بزنس دی. رب العالمین دې هغه خلک تباہ او برباد کړي څوک چې د پنجاب نه ټوپک کوي د پنجاب په کومک باندې په افغانستان کې ویم دا خو لا 250 ملکونه چې 1.5 ملکونه کفار هم راشي دس به ونه کوي چې تر څو پورې دا پنجاب ختم کړی نه او چې دا وي دغه شان به ذلیل او تباہ وسی. یو خبره کوم افغانان ورونو چې ډالر وساتئ پاکستاني روپۍ انتهایی لاندې را پریوزي پاکستان د دیواله طرف ته روان دی ډالر والے ډالر په کورونو کې کېني پاکستاني روپۍ مګدي په لاس پاره نه لته په خلکو چې پنجاب په ټوپک خپل